خدای مرسته راسره وکړه، خدای هیله کوم مرسته راسره وکړه، خدای مرسته راسره وکړه، خدای هیله کوم مرسته راسره وکړه، خدای هیله کوم مرسته راسره وکړه. خدای مرسته راسره وکړه، خدای مرسته راسره وکړه. سلطانه وینم چې ان سلطان ته درناوی نه کوي. ډېره بخښنه غواړم سلطانه، همدا چې تاسو مې دلته ولیدئ ډېره حیرانه شوم. څه مې کړي وای، تا ضد کړی و چې باید دلته راشم، دا دی راغلم. هله راځه چې ځو. چېرته؟ ماڼۍ ته ځو. نور چېرته؟ سلطانه دلته زموږ کور ته راغلی، معلومه ده چې په زحمت شوی به هم یې، خو اوس له ماشومانو سره څنګه یعنې ښه خوشحاله یې، خو ستا دا بې ځایه خبرې ما ډېر ځوروي، ته پوهېږې او که نه؟ تاسو څه کوئ سلطانه؟ نه دې خوش کوم که نه نو تښتې. خواشي مې که هیله کوم. ته چې هر څه کوې ویې که، خو زه دې نه پرېږدم. پوه سلطانه تاسو نامک پاشا هغوی وڅارئ، پیدا یې کوئ او ماته یې راولئ. نامک پاشا لاړ شه کسانو سره. زموږ سرتېري هغوی څاري. نامک پاشا ته یې وزغمه، زه تا ماڼۍ ته رسوم. یو یم باید ونه تښتي، کوم یو ژوندی دی که نه؟ نه نامک پاشا هېڅوک هم ژوندي نه دي، ټول له منځه تللي. ته سزا ښاغلیه په ځنګله کې ډېره زیاته تیاره وه، ناڅاپه موږ نه ورک شوه. نو دلته څه کوئ؟ تر څو چې دې نه یې پیدا کړي بېرته رانه شئ. زه ماڼۍ ته ځم. نامک پاشا باید ورسوم. ویې زغمه پاشا، ویې زغمه، په تا هېڅ هم نه کېږي، ویې زغمه. لږ تر لږه به دې اجازه راکړې وه چې خپل شیان یې راخیستي. زما کسان را وړاندې کړم. دا ګڼه ګوڼه دې څه لپاره؟ همدا سلطان نه دی؟ په خدای ته خپله هلته وګورئ، سلطان راځي. ورته وبه وایي چې موږ نور اولګه نشو زغملی. حرکت وکړئ ملګرو، د حساب وخت را رسېدلی. وګورئ زه ستاسو مخکې ولاړ یم. زه نه له چا نه ویرېږم او نه له چا نه شرمېږم. که ستاسو ستونزه ډوډۍ وي هغه مسله ما حل کړې ده. کوم خاینان چې دې کار لامل شوي دي هغوی مې نیولي دي او ژمنه کوم چې خپله سزا به وویني. پایتخت ته په کافي اندازه غنم او اوړه ورکول شوي دي. فرمان مې لېږلی دی. د سهار اذان سره به ټولو خلکو ته د نن بیانونه په وړیا ډول ډوډۍ وویشل شي. خو وینم چې تاسو ټول زموږ دښمنان خوشحاله وئ. ان د ماڼۍ تر دروازې پورې راغلی. تاسو څنګه کولی شئ په داسې اسانۍ تسلیم شئ؟ هغه خاینان چې سترګې کړکړندې کړې دي، خو زما خلک باید خپلې سترګې خلاصې ونیسي. ځان پوه کوئ، خپل منځ کې خاینان ته ځای مه ورکوئ.
هغوی ځای هم پیدا شو. هغه کسان مو چې د هغه ځای د ساتلو لپاره تللي وه نیول شوي دي. مېرمنې فکر وکئ که هغوی نه یو یم خپله خوله خلاصه کړي اول خو به د ښاغلي فتا نوم اخلي بیا امکان لري ستاسو نوم هم واخلي. زموږ نه هېڅوک هم په هېڅ ډول دا نه غواړي. سمه خبره ده که نه؟ ما هم همداسې فکر کړی و خو تاسو مه ورخطا کېږئ. ما ستاسو لپاره ټول هغه کسان چې نیول شوي وه غلي کړي دي. د هغو نه هېڅ یو به یم ستاسو نوم په خوله وانخلي. مېرمنې بالکل ډاډه واوسئ. مېرمنې وروسته ریحانې مېرمنې دا خبر ډېره اړینه ده. یو خبر را رسېدلی باید ووایم. هیله کوم هر کله مو چې ماته اړتیا درلوده زه ستاسو خدمت کې یم. مېرمنې یو بله خبره هم ده. ووایه ریحانې. نامک پاچا ویل کېږي هغه هم په دې حملې کې تبي شوی. څه؟ زر ګاډۍ راته چمتو کوي. مېرمنې تل د ناتوانۍ یو ټکی لري. ویې زغمه پاشا ویې زغمه لږ پاتې ده ویې زغمه. نامک پاشا ما کلک ونیسه. آفرین. وروسته له دې به یې ځای ته نه ځئ. فکر کوم هېر کړي مو دي چې تاسو خپله زه له ماڼۍ څخه وویستم. ما نه دې هېر کړي ښوونکې نه مې دې هېر کړي. که غلی پاتې شوې نو رښتیا حیرانه کېدلم. زه هم دا چې بیرته راغلم ډېره خوشحاله شوم. ډېره ښه ده. مېرمن ګوهر مېرمن ښوونکې بیرته خپلې دندې ته راغله. خپلې کوټې ته یې بوځئ. سبا یې له کور نه هر څه ماڼۍ ته راوړئ. امر مو په ځای کېږي سلطان. دا هماغه ښوونکې نه وه؟ هو بالکل خپله ده. هغې خو د ماڼۍ د راتګ نه انکار کړی و. مېرمنې داسې ښکاري چې خپله سلطانه راوستې ده. یعنې دا مې وویل چې دواړه یو ځای راغلل. وینم ای ګلزار ړنده خو نه یم وینم ای. مېرمن ګوهرې زه خو بیرته راغلم خو هېڅ نه ښکاري چې ته خفه شوي اوسې. هرومرو ما پسې خفه شوي وې که څنګه؟ ناجلۍ هېڅ امکان نه لري. کیدای شي چې خوب دې لیدلی وي کفترې. خو په دې باید پوه شې چې دلته ماڼۍ ده. عدالت باید د پښو لاندې نه شي. دا د دې ځای قانون دی. دا چې په تای پور لګولی و د هغه لپاره خفه وم. زما پان لږ لږ دی زه خوښېږم. او ملقې کفتره وګوره. موږ ته یې ویلي وو چې له ماڼۍ نه ویستلې وه. والله خپله کفتره ده. هو کفتره یم. تاسو ټول دا خبره په غور سره واورئ. ښوونکي بیرته خپلې دندې ته راغوښتې شوې ده. په دې هیله یم چې پوه شوي اوسئ. خیر دی مې لکه چې خوږې مې ډېر خوړلې دي کوتره وینم. اوس یې وینم په خدای چې زه خپله یم امبر اغا سم وینې زه راغلی یم. کوترې رښتیا ولې دې راته ونه وایې؟ په تلو دې ډېر زیات خفه شوم. په خیر راغلې. په خیر خو راغلې. خو دا ووایه چې څنګه ویلي وو چې ته بیرته نه راځې. همداسې یوه خبره وه. خپله سلطان چې تشریف راوړ ما هم ونه شو کولی چې ورته نه ووایم. و دیوان خپله درغلی و؟ هو خپله راغلی و. خو کاشکې مې نه وی ویلې. ښه مخکې له دې چې ته کیسې پیل کړې زه باید لاړه شم او وایپري پیدا کړم. خپله دا جلۍ م ډېره ساده ده. په هر حال چې وکړو. یعنې چې بیرته ماڼۍ ته راغلې. په رښتیا هم ډېره حیرانه شوم. خو نه باید دې ځان په زحمت کړی وای. هر څنګه چې ډېر ژر به له ماڼۍ نه بیرته ځې. سلطان زه خپله بیرته ماڼۍ ته راوستې یم. داسې خبرې کوې ته به وایې چې خپله سلطان ته له ماڼۍ نه نه ایستلې. زه پوهېږم چې هغې موضوع کې ستا لاس و. تا خپله صالحه اړه کړې وه. د خپلې ګټې لپاره دې له یوې ځوانې نجلۍ نه دې ګټه پورته کړه. ډېره بده ده. په دې خبرو به دې څوک باور وکړي؟ زه همدا اوس هم صالحې سره خبرې کوم. هڅه کوم چې خپله لاړه شي او سلطان ته هر څه ووایي. بیا هغه وخت ګورم چې څوک باور کوي او څوک یې نه کوي.
ساتونکیا چیرته دلته راشه منډه کا راشه وګی ته پام کوه یالا پاشا یالا احتیاط کوه ورسېدو ځان سنبال که نامک پاشا را ورسېدو څه نه دي پاتې سلطان غنم او وړو مو څنګه چې تاسو ویلي وو د ښار ټولو نانوایانو ته په وړیا توګه وویشل تنورونه تاوده شول تر سبا به د الله په مرسته د ټولو خلکو ستونزې هوارې شي انشاءالله چې زموږ ستونزې به هم هوارې شي زما سلطان ډېر ښه تر یوې اونۍ وانورم چې کومې نانوایي له چا نه پیسې اخیستې پوه شوئ تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ زما سلطانه د ښار په هره نانوایي کې مو د دې خبرې یادونه کړې کوم تاوان چې نانوایان کوي ورته ورکول کېږي زما سلطانه اورم ظاهر سلطانه نامک پاشا کله چې د ماڼۍ خواته راته ورباندې حمله وشوه او ډېر کلک زخمی شوی دی ته څه وایې ظاهره زما سلطانه د ماڼۍ طبیب ته مو خبر لیږلی وضعیت یې کړکېچن دی تیز لاړ شه نور هم تیز لاړ شه وایم بهجت مولا وضعیت یې څنګه دی مرمۍ خو مې وویسته خو ډېره وینه یې ضایع کړې ده ټپ یې دومره ژور نه دی قوي سړی ده اندېښنه مه کوئ څو ورځې چې ارام وکړي ښه به شي د خدای شکر د نامیک پاشا د ښه کېدو لپاره هر څه مو چې لاسه کېږي ترسره یې کوي امر مو په ځای کېږي سلطانه ښه ته راته وایې موسی دا هر څه څنګه وشوه سلطانه د ماڼۍ خواته راتلو چې ناڅاپه له هرې خوا نه یې په موږ حمله وکړه مخکې له دې چې پوه شو چې ډزې له کومې خوا نه کېږي کوم کسان مو چې نیولي وه ټول یې ووژل داسې ښکاري چې له مخکینی پلان نیولی و غوښتل چې هغوی غلي کړي ویرېدلې چې ورنه خبرې ونه خلو یا ویم ژوندی نه دی پرېښی له بده مرغه سلطانه توبه خدایه دی ټول کوي ژوندی دی له آس نه ښکته شو زه یې لیک کې ونیولم او دلته یې راوستم آی پري هیڅ بې ځایه خبره مو نه کړه پوهېږې آی پري په خپلو خبرو ډېر ولاړ وو زه خو بیخي حیرانه پاتې وم خدای یعنې د یو سلطان په توګه هو ګرانې سل په سلو کې اوف آی پري ګرانې زما څه ویلي ومې ویلي سل په سلو کې ښه زما په نشتون کې دلته څه وشول سلطان خو به په صالحې ډېر نه یې په غوسه هېڅ شوی پوښتنه یې مه کوه سزا یې ورکړه ان اوس له خپلې کوټې نه وتلی نه شي صالحې مهرباني وکړئ صالحې جانې په لومړی کې غواړم دا ووایم چې کوم وضعیت سره چې مخ شوې بخښنه غواړم تاسو غواړئ څه ووایئ مېرمنې څه نن بېرته ماڼۍ ته راغلې رښتیا مخکې مې ماڼۍ کې ولیدله ما ته وایي چې څپېړی وهل د صالحې خپل کار نه و نه یوازې دا بلکې هغه غواړي دا خبره هم ثابته کړي چې ډېره بې ادبه ده او په ځان ډاډه هم ده یعنې دا فکر زما ذهن ته نه راته ها سبا به دلته راشي او هڅه به کوي چې تا ته قناعت درکړي تاسو اندېښنه مه کوئ زه دا راز هیڅ چا ته نه وایم په ځانګړې توګه هغه سنان ته زما سلطان دا سړی ژوندی نشي پاتې کېدی وضعیت یې ډېر خراب دی یعنې څه چې ژوندی نه پاتې کېږي ستا دنده څه ده ها ژوندی وساته زما سلطان ټپ یې ډېر ژور دی هغه هم دی او ډېر خطرناک ځای نه بهجت ملا
اوس دې غوږونه خلاص کا او ښه په غور سره یې واوره. دا سړی باید ژوندی پاتې شي، ژوندی پاتې شي تر څو زموږ د دښمنانو نوم واخلي. پوه شوې او که نه؟ هر څه ته چې اړتیا وي ترسره یې کړه. دا سړی باید ژوندی پاتې شي. زما غلی فکر مې نه کوو چې تاسو به دلته ووینم. نامک پاچا چیرته دی ګوهري؟ تاسو څنګه خبره شوئ؟ ګوهري هغه ژوندی دی، څه خو نه دي پرې شوي که نه؟ هغه ژوندی دی. زر مې د هغه څنګ ته بوزه. سمه ده مېرمنې. ګوهري مونږ یوازې پرېږده هیله کوم. زه هیلامل شوم چې دا حالت په تا راشي. که په تا کوم څه شوي وای ما به څه کړي وای نامکه؟ هغه وخت به مې څنګه ساه اخیستې وای. هیله کوم زما لپاره یې وزغمه نامکه، هیله کوم. اوس چې بیرته زما ژوند ته راغلی نور رانه مه ځه. اسما نامکه ګمان کوم چې مړ کېږم، روح مې له تا نه جدا کېږي. داسې مه وایه، هیله کوم ویې زغمه، هیله کوم. له تا نه یوازې یوه هیله لرم. ووایه نامکه، هر څه چې غواړې راته ووایه. په وروستي ځل مې ښکل که، بیا به زه په نیکمرغۍ سره مړ شم. اوس ډاډه شوم چې تر اوسه هم درته ګران یم. ته ښه یې؟ آغلې پوهېدم که ټپي شم تاسو به په داسې حال کې زما لیدو ته راشئ چې سترګې مو له اوښکو ډکې وي. ولا وایي چې ټپي شوی؟ هو رښتیا هم چې ټپي شوی دی. که رښتیا وایم جاسوسي ډېره کوله. په ناحقه دا کار وشو. څه خبره شوې؟ څوک ټپي شوی؟ نامک پاچا د معنی استخباراتي چارې مخته وړي. څوک پوه نه شول چې د چا کار دی؟ نن دې په راتلو زه ډېر خوشحاله کړم. نامک پاچا اړتیا نشته هیله مند اوسئ. افغان مې د یو پخواني ملګري لپاره و، بل کوم فکر ونه کړي. ما مې خنداوه چې ځان مې درد کوي. همدا ځای دې درد کوي نامکه؟ اسما همدا چې وینم چټیات ویل دې پیل کړي دي، په دې معنا ده چې وضعیت دې ښه دی. هیڅکله دې نه هېروم اسما. ګلفیدان ته دلته څه کوې جلۍ؟ ها زما غلی د نامک پاچا نه خبره شوم، د روغتیا لپاره یې په اندېښنه شوم. نامک پاچا؟ ها دا نامک پاچا ته له کومه پیژنې؟ ما په ماڼۍ کې وپېژندو. مخکې په ماڼۍ کې ویل چې نامک پاچا زخمی شوی دی مېرمنې. ډېر ښه. شپه مو په خیر مېرمنې. ستا شپه هم په خیر. مېرمنې په دې نیمه شپه کې تاسو یوازې نشم پرېښودی. ستاسو کوټه مې چمتو کړې ده. ژوندی اوسې ګوهر جانې. ماڼۍ پسې خفه شوې یم. هر څنګه چې وي دلته زما کور هم ده. مهرباني وکړئ.
هغه د سلطان اوبه دي. میرمن گوهر میرمن گوهر موسی ظاهره ته نو څوک یې؟ ته په کوم جرأت زما څوکۍ کې ناسته یې؟ ته څوک یې؟ خوشي مې کوي، ما خوشي کوي، زه سلطان محمود یم، زه ستاسو بادشاه یم. خوشي مې کوي. نامیکا موسی ظاهره میرمن گوهر ما خوشي کوي، ستاسو بادشاه زه یم، زه سلطان محمود یم. د نامک پاچا وضعیت څنګه دی ملا صاحب؟ د نامک صاحب وضعیت په ښه کېدو دی. که ارام وکړي په څو ورځو کې به ښه شي. ښه ده. که کومه خبره شوه زه غواړم چې خبره واوسم. ګوهره ما د هرې موضوع نه خبروي. امر مو په ځای کېږي مېرمنې. زما سلطانه زه ستاسو په تمه وم. پوهېږم چې ډېر بوخت یې خو ومې نه غوښتل پرته له خدای پامانۍ نه له دې ځایه لاړه شم. ښه کار دې وکړه. میرمن ګوهر وویل پرون شپه ماڼۍ کې وې د نامیک پاشا لیدو ته راغلی وې که نه؟ تاسو سمه اورېدلي دي زما سلطانه. همدا چې وامې اورېدل چې ټپي شوی په اندېښنه شوم. هر څنګه چې وي یو ځای لوی شوي یو. پوهېږم. دا چې ټپي شوی ته څنګه خبره شوې؟ څنګه به نه خبرېږم سلطانه، ټول په دې اړه خبرې کوي. ګلزار خبره شوه، بیا یې ما ته وویل، زه په منډه راغلم. بده خبره زر خپرېږي، یعنې چې خلک هم خبر شوي دي. اسما زه خو هېڅ نه پوهېږم چې دې تر شا د چا لاس دی او د دې کار جرأت څوک کولی شي. زه ډاډه یم چې پیدا کولی شئ سلطانه، او انشاءالله چې خپله سزا به مو پیدا کوم یې اسما. یو ځل دا سړی ژوندی پاتې شي او په خبر راشي، زه یې پیدا کوم چې څوک دی، بیا هغه وخت په خپل لاسونو ورته سزا ورکوم. تاسو د چا په اړه خبرې کوئ زما سلطانه؟ څوک دی چې باید خبرې وکړي؟ د اکساکارف په نوم یو کس دی، په کومې ډلې چې برید شوی دی دا پکې ټپي پاتې شوی دی. هڅه کوم دا کس ژوندی پاتې شي، یو ځل ښه شي، بیا هر څه سمېږي. پوه شوې؟ البته نه ګرانې، که زه ونه اوسم خدای خبر چې دوی به څه کوي. زه خو د ماڼۍ سره او سترګې یم. هغه سړی ما په ګوته ورکړ. د هغه سړي نوم څه و؟ اکساکارف.
هغه کس چې سلطان د څه نیولی شي سړی ها لیوه 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 زه ستاسو 3 برابر یم هغه ستاسو 5 برابره دی اها هغه ما همداسې خبره وکړه که نه یو ډېر اوږد سړی و ډېر ګواښونکی و اوس به نو تاسو وایئ چې هغه خبره ته له کومه په دې پوهېږې رښتیا ته په دې هر څه څنګه په پوهېږې اصل کې ما هغه پیدا کړ ښکاره ده نو ما نه وډر شو همدا چې ولیدم د ولې په شان دېږدېده الله چې عارف راغی او یادې ډېره بده ده ملاقۍ کوترې زه دې له غږ نه وډار شوم که نه نو د هغه نه نه وېرېږم ووایه چې ښه خبر لرې باجت ملا وضعیت څنګه دی له مرګ سره لاس و ګرېوان دی سلطانه خو که وضعیت یې څنګه چې غواړې مخته لاړ شي پوش راتلل او خبرې کول به یو څو اونۍ وخت ونیسي زه څو اونۍ وخت نه لرم ځان یوه ورځ هم وخت نه لرم هر څومره زر چې کېږي دا باید پوش راشي پوه شوې پوه شوم سلطانه د هرې شېبې معلومات غواړم هره شېبه چې تېرېږي باید زه خبر شم امر مو په ځای کېږي مېرمنې په خیر راغلې دا وینئ یو دې ژوندی دی اکساقاره دا څنګه امکان لري هغه کس باید له منځه لاړ شي ښاغلی خالده هغه کس هر څنګه چې کېږي باید له منځه لاړ شي امر مو پر ځای کېږي مېرمنې تاسو اندېښنه مه کوئ دا موضوع زه په خپله څېړم دننه راشه سترګې مو روښانه بیرته راتګ دې له منځئ نه داسې نه ده ستا لپاره په اندېښنې په خپلو سترګو یې وینم له خپلې کوټې نه وتلی نه شم اوس ته تلی شي صالحې ته ضدي یې غرور لرې او له ځانه ډېره راضي هم یې خو په دې هم پوهېږم چې خجلۍ هم یې پوهېږې په دې خبره له کومه پوه شوم ځکه چې ما ولیدې چې خپلو ورونو سره څومره مینه لرې هی نه غواړې چې له ما سره ښه اوسي خو باور وکړه زه هېڅ کوم بد او غلط حس ستا په وړاندې نه لرم زما پان هوښیار سلطانه دا هر څه در زده کړي وو ګوره په سپېړې هم ووهلې او د سلطان په وړاندې دروغجنه هم کړې صالحې کوم کار چې باید وکړې ډېر ساده دی همدا چې پلار ته دې لاړه شي او هر څه ورته ووایې او له دې سزا نه ځان وژغورې ته هوښیاره جلۍ یې یو ځل زما د خبرو په اړه فکر وکړه بیا به په هر څه خپله پوه شي اولې خلکو ته تاوان ورسوه وروسته له هغې زما استازو ته او وروسته یې غوښته زما مرستې له منځه یوسي چا دې داسې یو کار جرأت کړی دی فکر کوم چې د 15 ستنې کار دی سلطانه کوم کسان مو چې نیولي وو ټول د هغوی کسان پوهېږم ښاغلی خالده پوهېږم ډاډه اوسئ هغه کس به زر خپله سزا وګوري زما سلطانه تاسو په حق یاستئ هغه کسان دي چې د 15 ستنې غړیتوب لري خو کولی شي چې تاسو ته ډېر کلک زیان در ورسوي خلک به له تاسو نه ناراضه شي زما سلطانه ګناهکار او بې ګناه او که د حق او ناحق توپیر ونه شي داسې حال کې بیا خلک زیانمن کېږي زه هم همدې خبرې په اندېښنې کړی یم وزیره او په دې ډېر ښه پوهېږم چې دا یوازې د څو یاغیانو کار نه دی اوس نو یوازینۍ لاره دا ده چې هغه عارف په خبرو راشي او موږ ته هر څه ووایي پوه شوئ ښه نو سلطانه د هغه د ښه کېدو لپاره کومه هیله مې شته او که نه شته ښاغلی خالده شته د خدای له درګاه مه ناهیلی کېږه انشاءالله چې ډېر زر به خبرې وکړي بیا هغه وخت دا د خاینینو ډله به یو په بل پسې له منځه ځي
سهار مو په خیر سفیر صاحب. ووایه اورمې د پرون شپې هو ښاغلیه، څنګه مو چې امر کړی و هغه کسان مو د تل لپاره له منځه ویوړل. ډېر ښه او د همدې کار په لړ کې یو بله پېښه وشوه. موږ ته خبر راورسېد چې نمک پاشا هم زخمي شوی دی. توپیر نه کوي. حسنم پاشا زما هیڅ نه خوښېږي. کوم بل امر لرئ صاحب؟ نه، اوس د دې وخت دی چې خپل دفتر ته لاړ شم او د اسما سلطان په تمه واوسم چې څنګه خپل ځان په لومه کې اچوي. ټاپونه د مخ په ښه کېدو دي. حتما مو کومه صدقه ورکړې وه. مرمۍ په خطرناک ځای کې لګېدلې وه. که د خوب په برخه کې مو غفلت ونه کوي نو 2-3 ورځو کې به له خیر سره ښه شئ. پاشا تاسو څه کوئ؟ داسې خوب او آرام کول زما په شان کسانو سره نه ښایي. که داسې آرام وکړم نور به هم بدتر شم. نه کېږي صاحب، تاسو باید آرام وکړئ. صبر وکړئ صاحبه، تاسو باید آرام وکړئ. چېرته ځئ صاحبه؟ بخښنه غواړم. وبخئ. مېرمنې، نامک صاحب کومې خواته لاړه؟ تاسو ونه لیده؟ دې خواته لاړ. ډېره زیاته مننه. زه تباه شوم. زه به سلطان ته څه وایم؟ تاسو نه ډیره مننه کوم. که تاسو نه وای هغه طبیب په ډیر ویده کولو زه مړ کړی وم. بخښنه غواړم، هیر مې شو چې ځان در وپېژنم. ما ته نامک پاشا وایي. رښتیا ستاسو ماشومتوب مې په یاد دی، خو زه فکر نه کوم چې زه به ستاسو په یاد واوسم. فکر کوم هغه وخت ډیره وړه وم. هو، خو اوس چې وینم ماشاءالله ځوانه شوې، یوه ځوانه او ډیره ښکلې مېرمن. مو صحت څنګه دی؟ ښه یم. تازه هوا چې تنفس کوم نور به هم ښه شم ستاسو په مرسته. ماته د ویاړ ځای دی چې تاسو سره مرسته کولی شم. ورځ مو په خیر. ستاسو ورځ هم په خیر. مېرمنې، وایه اورم ګلزار. سلطان مو شاهزادګان او ښوونکي خپل دربار ته غوښتي. پوهیږم ګلزار، مخکې عبدالمجید لاړ. سهار وخته مې سنان ولیده چې د صالحې کوټې خواته لاړه. صالحې کوم ځواب ته چې وړتیا وه هغه یې ورته ورکړه. اړتیا نشته خو وایي چې هغه ډېر وخت د صالحې کوټې کې وه. ښه، هدف دې څه دی؟ ښکاره یې راته ووایه. مېرمنې، ویرېږم چې سنان صالحې ته قناعت یې نه ورکړی. له ماشومان نه یوه تېروتنه شوې وه. په هر حال ځینو یې خپله ګناه منلې او پښیمانه شوي دي. موږ هم په رښتیا پوه شوي یو. همداسې موږ هم وکولی شو د ښوونکي زړه بېرته لاسته راوړو. ستاسو مهرباني ده سلطان. اوس زده کوونکو چې کومه تېروتنه کړې د هغې لپاره ښوونکي نه باید بښنه وغواړي. سلطانه، ما دا خبره هماغه شی بهیره کړه. بښنې ته اړتیا نشته. نه، اړتیا شته سنان ښوونکي. عبدالحمیده، بښنه غواړم سنان ښوونکي. اړینه نه ده. عبدالمجیده، بښنه غواړم. هیله کوم. زه هم بښنه غواړم. نه مې غوښتل داسې وشي. ژوندی اوسئ. صالحې، سلطانه اړینه نه ده. نن سهار ما صالحې سره خبرې وکړې، روغه مو وکړه. همداسې نه ده صالحې؟ نه، هیڅ کلم نه. سلطانه، خپله ښه پوهیږي چې تاسو ته څومره درناوی لرم. که ستاسو د خفګان له امل شوی وم، اوس هم بښنه غواړم، خو له دې ښځې نه هیڅ کلم بښنه نه غواړم، ځکه فکر نه کوم چې تېروتنه مې کړې وي. دا ته څنګه خبرې کوي؟ دا ته نه وایي چې تور دې لګولی و او دروغ دې ویلي و. هو، خدای حق و. نه پوهیږي چې د یوې شهزادګۍ سره څنګه خبرې وکړي.
ته له څه وخت نه دومره مغروره شوې لورې څنګه ځان له نور نه پورته ګڼې موږ له هر څه نه مخکې د خدای بندګان یو نه مقام او رتبه له هغې نه وروسته منځته راځي پوه شوې خو دا چې په ښېګڼه پوه نه شوې په زور یې در زده کوم میرمن ګوهر صالحې ته ساده جامې ورکړئ ټولې ګاڼې باید ترېنه واخیستل شي او وروسته له دې به د باغچې په جونګړه کې اوسي تر څو چې له خپلې ښوونکي نه بښنه نه وي غوښتي یوازې وچه ډوډۍ او اوبه ورته ورکړئ زما پرېکړه جدي ده دا بوځئ پلار جانه پلار جانه خیر دې داسې مه کوه پلار جانه خیر دې داسې مه کوه پلار جانه صالحې لوري په تاسو شوي ګوهرې صالح چیرته وړې زموږ سلطان شهزادګۍ اجازه یې کړې تر څو چې د ښوونکي نه بښنه نه وي غوښتې د ماڼۍ نه د باندې نشي وتی یعنې څه چې تر څو بښنه ونه غواړي ښه پوهېږم چې د دې هر څه تر شا ستا لاس دی د مار په څېر هر ځای کې زر شیندې د هر څه ما سره څه تړاو لري له ډېره حرصان په دې نه پوهېږي چې څه وایي مېرمنې او بله دا چې په دې ځای چې ما تورنه کېښه دا وه چې لور ته د سمه تربیه ورکړې وای صالحه تر اوسه وړه ده که تاسې یو سزا ورته ورکړي او خدای کېږي لا ډېر ضد کوي د هغې د ښېګڼې لپاره ما مخکې باید دا کار کړی و سلطانه لکه چې ستاسو پام نه دی دا یوه تېروتنه ده زما د اولادونو تربیې لپاره زما پرېکړه تر ټولو نه مهمه ده زه یې پلار یم زه هم د هغوی ښوونکي یم سنان له حد نه دې تېرېږي راځه زما سلطانه ملا بهجت غواړي چې تاسو وویني ورته وایي دننه راشي راځه ملا بهجته دوی پردي نه دي ووایي زما سلطانه تاسو راته ویلي وو چې راپور درکم ټپي ته چې د هر ډول درملنې اړتیا وه وموکړه خو وضعیت یې لا تر اوسه نه دی ښه شوی نو ځکه یې تبه هم نشو ټیټولی اورم نه غواړم لاس وهنه وکړم خو په پاریس کې مې دې تداوي یوه طریقه زده کړې وه چې په نباتاتو ترسره کېږي که غواړې کولی شو ویازمایې هو یوازې په دې موضوع کې د لاس وهنه نه وه کړې دا شوق دې هم پوره شو زما موخه تاسو سره مرسته نه یې کول غواړم دي هر څنګه چې ته غواړې هسې نه هم هر څنګه چې زه وغواړم هماسې کېږي ته تللی شې سلطانه فکر کوي چې په هر څه پوهیږي خو زه هم ښه پوهېږم چې څه وکړم سرلښکره یوه شیبه مهرباني وکړئ پاشا هغه د پنځمې ستنې زخمي چیرته تداوي کیږي لاندې پور د ساتنې په کوټه کې ډېر ښه لعنت دې وي په داسې تالې چې مونږ لرو د سلطان د تاج او تخت په ځای مونږ د توپ مخې ته برابر شو اوس مې باید د سرو زرو سره لوبې کولې او د خپلې کورنۍ مېرمنې سره مې وایي خو زه ډېر بدبخت یم چې دلته له تا سره ناست یم عارفه خدای دې وکړي چې خر شوی نه اوسې څو ځلې مې درته وویل چې پام وکړه خو زما تېروتنه وه په داسې یو کس مې باید باور نه وی کړی خلک هم باید زموږ شاته ولاړ وای خو لاړل ژوندی دې وي سلطان نارې یې پیل اوس کړې دې وخت دی چې یو ځای کې ارامه کښېنو یو ځلې دا طوفان تېر شي بیا به زموږ د غشي ویشتلو وخت هم راورسېږي
وکولای شم دا چې صالحه دلته نشته تاسو خفه یې خو یو فکر لرم دوی چیرته د تګ اجازه نه لري ډېر لرې نه ځي سرتېری یوازې غواړي چې هغه ووینو درس لرو هله راځئ فکر کوم ښوونکي ته دا هر څه ملنډې ښکاري وبه ګورم کله چې سلطان خبر شي ته به څه وکړي معلمې بد ځای نه دی هلرو هو کتابچې مو هله خلاصې کړئ او دا کتاب ماته راکړه خپل درس پیلوو زه نه غواړم ستاسو درسو ته غوږ ونیسو سمه ده صالحې خو د تېښتې لپاره کوم ځای نه لرې ډېره خندا یې درلوده پاشا خیرت دی ول دې له ځای پورته شوی ته باید آرام وکړې زما سلطانه راته ووایه مړ شه مړ کېږم ښه مه وایه چې آرام وکړه بستر کې د دې په ځای چې ښه شم نورم به د خدای شکر چې ښه یوه شیبه مې داسې فکر کړی و چې لاسه مې اوس مهال ډېر کارونه لرو چې باید ترسره یې کړو که ستاسو اجازه وي نه غواړم چې چېرته لاړ شم ډېره ښه ده دروازه خلاصه کړ د سلطان نه مو اجازه د اخیستې سلطان خاص مشاور نه اجازه لیک غواړي بې عقله سرتیریا له مخې نه مې لرې شه زم دغه کس لیدو ته تلم درځه چې ستا لپاره زموږ ټولې نقشې له منځه لاړې که نه نو تر اوسه مې محمود له تخت نه لرې کړی کوم څه چې ما ډېر ځوروي هغه دا دی چې دښمن باید وپېژنم ان د خوب په ځای کې مې ارامه نشم اوسېدی د ورځ دننه ماڼۍ کې او د شپې مې په خوب کې نارامه کوي خو توره مې هېڅکله له تېکې نه راوځي لږ پاتې زما سلطانه یو ځل همدا سړی خبرې وکړي هر څه به د رڼا ورځې په څېر ښکاره شي که اړتیا شوه عارف له مرۍ نه کلک نیسم او د خاین نوم یې له ستوني راوباسم ستا په څېر کسان باید ژوندي پاتې نه شي مړه شه